اکثر به یا اجي کریکټر به یا به سودخور خو ښه کریکټر به لکه هغه ډیمانډ سره کو هغه به پیله وورو بیا به هغه ورو راغیس نه ښه کولو لکه. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کټلنګ مده پرواز ټي وي لخوا موجود یم په لاهور کې او ما سره بسنګ کې ناز د پښتو د فلم انډسټري یو ډېر ښه تکړه فایټر یو ډېر ښه اداکار رحمان الله موجود دی. زړه مې غواړي چې دوی سره یو څو خبرې ترې کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمان الله څنګه تاسو دواګانې تاسو څنګه یې وروړه؟ شکر دی. خیر اداره ته ووایه چې روژه تېره شوه اختر تېر شو په دې کې ستاسو څه حالت و؟ روژه هم ښه تېره شوه اختر هم ښه تېر شو شکر دی د الله. نه دغه خو صحیح ده خو لکه مطلب مالي طور څنګه وی؟ مالي طور خو بس کاروبار خو نو بس د یو فلم جوړ شو بس پکې پښتو ارشد خان جوړ کو بس هغه یو فلم روړو دلته جوړ کو نو ټولو غریبانو پکې بس چې صد هغه دغه بس هغه وکړو بس خلکو له ورکې لکه پیسې. تا بل چا سره کارونه کو؟ بل چا سره نه کړي فلم بل کې خان صاحب یو دوه فلمونه جوړ کړل. هغه یو زوړو بلم زوړو شپږ وته میاشتو زوړ فلم نه اوس په روزه کې هغه سره ریکارډینګ کوونه ریکارډینګ کړي دی دیاړي مې وساله ګولې دیاړیانه مې لګولې دیو لکه 1000 روپے 1500 2000 داسې به راکولې. تاسو په دې باندې گزاره کیږي چې مطلب 1000 روپے 1500 نو دا روزانه خو نه کوي چې فلم شروع شي بیا روزانه چې فلم نه بیا روزانه نه څونه وخت پس مطلب تاسو له کار راځي؟ کار میاش بعد هم راشي 2 میاشتې بعد هم راشي نو پاره بس گزاره ده جی سبا کې جی اختر کې څه کول درته وای روزو کې مې کار نه دی کړی بيخي بس یو دغه کې خان سره مې یو شپږ دیاړیانې لګولې دي هغه نه بعد مې نه دی کړی. اختر کې اختر کې مې څه نه دی کړی. ته نور څنګه کې سټیج یا بل څه نور اکټرانی سټیج ستانه نو چې څوک مې روغاړي لازمي به کوم څوک راغواړي نه وروره بچی مچی دې څه کوي؟ بچی مې نو کران دي بیا سي بیا خو ته پایټدار چې ته خې جوړې بس شکر دې گزاره ده الله کار دي کیږي مطلب ټیم پاس کرم دې بس ټیم پاس کیږي. یو څو خبرې د نور هنرمندانو په حواله سره خبرې ګدره ته کوجه لاله سردار خان په حواله سره څه ویل غواړي؟ لاله سردار خان او هغه پروډوسر چې داغه پشان پروډوسران ډېر کم راشي هغه یو داسې پروډوسر چې کار باندې وسره وکړو کنه نو هغه به باقاعده هغه بیټ سی یا بیټ داسې چې اچي خلک کالتوس واله کاغه کې به یو کالتوس کم کنه یو کالتوس نو در باندې به کوزولو مطلب په خپل به خیال کو دغه سټ ته اکټر ته ارسه یار سړی ته به اکټر ته به خیال کو چې یاره دا کپڑے دی ولی خرابې چولې دي هغه به توی چې ورشه دا کپڑے بدلې ک نوري واچو بیا راشه د سین ډیماند ته وکاتلو د سین ډیماند ته وکاتل دا غوې د زمانه په حواله سره سوال غواړي زمانه خ خلک دي هغه هم خ پروډوسران دي ارشد خانم خ پروډوسر دی شاهد خانم خ اکټرم دی پروډوسرم خ دی د موږ ډېر ډایرکټران خ دي ډېر خ دي چې فلمونه وتخملو شي خ کولې پروډوسر وسره مضبوطی نو خ فلمونه جوړي خ کولې زه ما اکثر ستا ډېر زیات ورته مر پلان کې سره جګړه کړ پلان کې پسې پولیس روزو لاله صدر خان سره د سواکه راغلی نه هغه سره نه راغلی دا ولې هغه خ پروډوسر هغه پیسې پټیم ورکړي دي هغه خ پټیم ورکړي چې څنګه په کپ شوي روي به غوستي پکړ به کینو له خچې بم در باندې اوس کړه خبرټه بلم پروتو خبر سپراتو ته به وی بچي د دیواله خپل پیسې ولاړ مطلب څنګه چې خلک چې خو له وجه شو پیسې ولرغه نه مخکې وتره پیسې درکولي ډېر ډایرکټران دي چې په سټي پیسې ورکړي دي په سټ بل یو زموږ اکټر دی خو دی بختیار ټانګه دغه په حواله سره د کار کړو هم ډېر ښه اکټر دی هغه خدا چې اکټر وکنه چې د منګ انډیا کې هغه ډاکټر ډین نه داغه پشان اکټر ډینی او بالکل داغه کردار وکاو هغه به په سکرین رالو کنه نو هغه به څوک نه څوک خاندول هغه به ډیر زیات کریکټر کولی دا زیات ویلن په مزاحیت اور زیات براتلو یا با اجیراتلو اکثر به یا اجي کریکټر یا به سودخور خو ښه کریکټر به لکه هغه ډیمانډ سره کو هغه به پیله وورو بیا به هغه ورو راغیس نه ښه کولو لکه هغه خو ډېر ښه اکټر دا ته پته شته چې هغه چېرته وفات شوی دی کوم ځای دا ته پته شته هغه بنو دی هغه د بنو او کبر یلته دی کنه کبر ملته دی جی دا ضرورو دا غم ډېر ښه اکټر د دې بختیار ټانګي رو سنمیو
نو مې مال نه راځي خو نګینه خانم خاوندو ها او ډېر ښه اکټر او پروډوسر هم ډېر خو فلمونه هم ډېر جوړ کړي او اکټر هم ډېر ښه اکټر راغلی و او پروډوسر هم هغه خو هغه به تور پروډوسر هم کار کړو او هغه 15 فلمونه جوړ کړي دي ها په لګه نګینه خانم خزه ولګه اکټر و ډېر ښه نګینه خانم په حواله سره ور غواړي یاره هغه ښه اکټر او غریبانو سره ډېر ښه و لکه ډېرو غریبانو پروډوسرانو سره ښه و ډېرو ډایرکټرانو سره خو پنجابي خلکو سره خو هغه داسې وکنه چې پنجابیانو له ډېرو ډایرکټرانو له پټې پټې پیسې ورکړي دي او وته ویلي چې فلمونه جوړ کړي نو دا خبره صحیح ده خو دغه یو بیک بل یو دغه چې دونه بې دردۍ سره قتل شوی په والی سره سوال غواړي ته چې دا څه وجه ده هغې په باره کې زه څه نشم ویلی ولې چې هغې به د خلکو عزت کولو مونږ به هم کولو هغه دغه کې زه څه نشم ځکه ویلی چې هغه د هغې خپل څه کاروبار به و څه دغه به و شاید د مجبورۍ نه یې کړي شاید د هغې د وجې قتل شوي د هغې په قتل کې څونه کسان وژلي شوي څوک خیال دی 12-13 کسان وو هغې کې یو ډایرکټر هم و او د موږ ناصر رضا خان ډایرکټر و ډېر ښه ډایرکټر و هغې به بیا اکثر فلمونه جوړول اردو او هغه د اردو ښه ډایرکټر و د پښتو هم ډېر ښه ډایرکټر و پړانګ فلم یې جوړ کړی و